د لوړ زده کړو وزارت وایي د شرعي احکامو په پام کې نیولو سره باید تعلیمي نصاب په نړیوالو معیارونو برابر کړي. د دغه وزارت ویان زیاتوي چې په ټول هیواد کې به یو تحصیلي نصاب ترتیب شي او تر دې دمه 15 تحصیلي نصابونه نهایي شوي دي. بل لور ته د پوهنتون یو شمېر استادان او محصلین د لوړ زده کړو وزارت د دې اقدام هرکلی کوي. لوړ زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب پر بیاکتنې او پراختیا کار پیل کړی. د لوړ زده کړو وزارت وایي تحصیلي نصاب افغاني کلتور، نړیوالو تحصیلي معیارونو او د اسلام دین احکامو ته په پام سره بیاکتنه او چمتو کیږي. کوم نړیوال معیارونه زموږ سره موافق راځي هغه مو راخیږي او موږ کوشش کوو چې موږ د افغانستان چې کوم نصاب دی هغه د نړۍ په معیارونو مطابق جوړ شي او د نورو هیوادونو سره په نصاب کې موږ سیال جوړ شو. بلخوا د پوهنتون یو شمېر استادان او محصلین په دې باور دي چې د هیواد په پوهنتونونو کې تحصیلي نصاب ته له کلونو راهیسې بیاکتنه نه وه شوې او د وزارت له دې اقدامه هرکلی کوي. د لوړو تحصیلاتو وزارت دغه اقدام د تقدیر وړ ده. هیله ده چې